اول د هر څه د مخه زموږ د سرانانو د افغان کډوالو د پنډغالي د مشرانو دغه کوم چې پر دغه کرسیو ناست دي یا پر هغو کرسیو ناست دي دا د همدو برکت دی د همدو په اجازه باندې همدارنګه زموږ د پوهنې راغلي استازي الحاج نجیب الله درېمزي صاحب او مرستیال عبدالله غلجي صاحب د احمدشاه بابا د لیسې مدیر ښاغلي کاري صاحب نقیب الله خان او ورسره ملګری صمد روشان صاحب د سوسایټي د ادارې محترمو استازو بهاءالدین بقا صاحب عبدالغفار خان صاحب جمیل کاکړ صاحب عبدالستار مشواڼي صاحب صبر خان او دغه رنګه عبدالبصیر قایم صاحب او دارنګه زموږ د پښین ډي سي صاحب امین الله ناصر صاحب او د پښین ښاروال محمد عیسی روشان صاحب او د افغان کډوالو د پنډغالو د مسلم باغ د کوچلاغ او د زړو سرانانو د راغلو مشرانو په اجازه باندې خدای مرا والله هر کله راسي زموږ ویاړ یاست او موږ دغه غونډه چې جوړه کړې ده دا زموږ د افغان کډوالو کوم چې په 1980 کې د امریکا او د روس غوبل جوړ سو د هغه څخه موږ دلته کډوالۍ ته مجبور سو دلته رالو پاکستان بلوچستان او د پښین سیمې په دې سرانانو پنډغالي کې دلته میشت سو زه چون مخکې دا ځینې مشران نه وو راغلي غفارجان استاد په هغه ټیم کې د سیو د چلډرن د ادارې سره کار کوئ زموږ مسؤله وو اوس چون د سوسایټي سره دی او باسم دا خبره چې وکړله دا زه بیا په تکرار وایم یو وخت کې چون زه کشر وم دا مجلې او مقالې ما دا لوستې نو ما پر دې ښوونځي باندې د غازي امان الله خان نوم کښېښود خو بیا په همدې سیو د چلډرن په اداره کې یو څوک د دې مې مخالف سو ول دا نوم بې خرابویه نو ما هلته د ځانه سره دا کول وکړئ دا مې وعده وکړله هغه د پښتو یو شعر دی وایي چې غوټې پسې ویې په لاس به درسي چې غوټې پسې ویې په لاس به درسي چا ویل چې په دریاب کې ګور نشته دا حقیقت دی چې د هر شي دپاره تکل وکړي په اخلاص یې وکړي په مړانه یې وکړي په صداقت یې وکړي خپل منزل ته رسېږي دا په ما په زور باندې دا نوم پوس ولې دغه سو خراب سو خو نن دا څه وخت و دا 2008 د اپریل پر 21 نیټه باندې همدا په 12 نمبر باندې و دا 3 ورځې وتړل سو د سیو د چلډرن د وخته د خوا څخه ول دلته زده کوونکي نشته نو د هغه زده کوونکو نتیجه نن دا ده چې په 2018 کې په ټول بلوچستان کې بل ځای دغسې لیسه نشته په دغه شکل لکه همدا چې ده نو دا یوازې زما دپاره ویاړ نه دی دا د همدې کلي د سپین ږیرو د استادانو د سرښوونکو د زده کوونکو د والدینو دپاره د افتخار ځای خو ځینې ستونزې لرو هغه د ښاغلي ډي سي صاحب عیسی روشان صاحب د سوسایټي د ادارې یونیسیار حکومت پاکستان د ټولو مخ ته یږدو د دوی څخه مو د انسانیت اسلامیت په خاطر باندې دا هیله او غوښتنه ده چې زموږ د افغان کډوالو ستونزې تر څو چې موږ دلته میشت یو دا راته حل کړي په دې حل کې لکه څنګه چې ستا بچی د دې حق لري چې تعلیم وکړي زما بچی هم خپل بچی وګڼه هغه ته هم دا زمینه مساعده کړه د ټولو ادارو څخه دا غوښتنه ده زموږ اول چې موږ نمک ارامه نه یو دا یوه خبره په واضح ټکو کوو موږ نمک ارامه نه یو موږ سره چې هر چا د یو پنسل کومک کړی دی هغه موږ ته داسې معلومیږي لکه زموږ د ټول ژوند خدمت چې دوی کړی وي موږ په 1980 کې دا کیمپ جوړ سو په دغه کیمپ کې موږ اولنی ښوونځی دغه و د افغان کمیشنریټ د خو هغه ټیم یونیسیار زموږ سره کار نه کوي د پاکستان د صبران وزارت زموږ سره کار کوي
په دې ټول کلي کې موږ د لیک لوست کسان نه درلودله که مو درلودله ډېر مو کم درلودله هغه پر ځای وظیفو نه وه موږ د پور د لیکلو څوک نه درلودی تېره ورځ ما دا بیان خپل کلیوالو ته وکړي خو اوس یې دا مشرانو ته مېږدم زموږ په کلي کې د حاجي بهادر اکا په نامه یو کس په هغه ټیم کې قصابي کوله زه دلته شاګرد وم زه د همدې ښوونځي فارغ یم دلته مې زده کړې ده خو هلته موږ بل هایسکول هم لرو د هلکانو د هغه څه فارغ وو دغه به راتلی په دغه بهرني استادان موږ ته راتله پور بیا د دغو څخه په دغو باندې لیکئ مګر نن د خوشحالۍ ځای دی 5690 زده کوونکي نجونې او هلکان دا وخت په سرانانو پنډغالي کې په زده کړه بوخت دي د افغانستان داسې پوهنځی نشته داسې پوهنتون نشته چې د هغه فارغه نه لرم او یا په هغه کې په زده کړه بوخت زده کوونکی نه لرم دا زموږ د ټول قوم دپاره د افتخار ځای دی د همدې ښوونځیو د همدې رییسو څخه فارغه شوي دي نن د خدای شکر کاږو چې 201 کسه دا اوس فعلا په سرانانو کې پر وظیفه بوخت ځوانان لرو 201 کسه چې د یونیسیار هم کور ودانۍ وایي د یونیسیف ته هم وایي د حکومت پاکستان ته هم وایي د پاکستان د حکومت کور ودانۍ د یو افغان کډوال په حیث باندې دا وایم الحاج نجیب الله درېمزي یو خبره موږ ته مخکې کړې وه ویله ول د افغانستان هر حکومت چې جوړېږي چې په هر نامه وي که هغه تعلیم وګوري هغه به ټول په پاکستان کې کړی وي خو یاران موږ ته روینیان راواستول پاکستان موږ ته تعلیم یافته راواستول د پاکستان د حکومت کور ودانۍ او خصوصا د پښتنو کور ودانۍ وایي د دوه کور ودانۍ وایو یوه لویه ستونزه چې مو شته دا اوس فعلا شته د حکومت پاکستان پورې تعلق لري په وزارت معارف پورې تعلق لري او په یونیسیار پورې تعلق لري د 5 کالو څخه د نم ټولګي نم کلاس 10 کلاس 11 کلاس 12 کلاسو کتابونه په ټول بلوچستان کې نه لرو دا معجله ستونزه ده پر موږ باندې دا کتابونه نشته دا مو هیله او توقع ده د هم درو سرو هم د حکومت پاکستان هم د افغانستان هم د یونیسیار څخه چې زموږ د دغه بچیانو په تعلیم باید په زیرو په صفر کې ضرب نشي د دغو کتابو د حل ستونزه باید په 2019 کې تاسې موږ ته حل کړئ او زموږ د کتابو د بچیانو پر مخ باندې د کتابو زمینه مساعده کړئ یو شی بل درته وایم د سرانانو غټ روزګار څه شی دی یو د خوشحالۍ خبره ای بي سي صاحب ته وایم شاید دی به د پښین نه وي چې ناصر دی د قومیت په خاطر باندې شاید د لورلایي دخوا وي ایسی صاحب ایسا روشان صاحب په ټول پاکستان په جیلو کې وګورئ د سرانانو د کیمپ یو مجرم راوښاست نه سمګلر کوم نه منشات کوم نه پوسو او رنګکاري کوم یوازې تعلیم غواړم امن غواړم یووالی غواړم د دغه لپاره باید موږ پرېښودل شو که ګاټ نه لرم چې پښین ته ځم ستاسو دا هیله ده دا سرکاري باغ سره کله کله اوس نه دا د اتوار په ورځ باندې موږ ته مسلې جوړېږي دا مو هیله او توقع ده نور یو شی نه لرم د پاکستان په ټولو ادارو کې په ټولو جوړو کې وګورئ د سرانان سړی نشته د پاکستان د حکومت ټولو کور ودانۍ وایم زموږ په کیمپ کې داسې اشخاص موجود نشته چې هغه د پاکستان خلاف وي زما د قوم خلاف وي زما د وطن خلاف وي زموږ د امن خلاف وي هېڅوک نشته دا په ډاډ وایم دا د سرانانو د همدې شملورو سپین ږیرو برکت دی دا د همدې برکت دی چې موږ یې تر دې ځایه پوره رسولي زموږ په ټول سرانانو کې داسې کور نشته هلته چې زنانه تعلیم یافته نه وي او یا نارینه تعلیم یافته نه وي دوی وایي د پښین سیمه وایي چې خانوزۍ په تعلیم کې مخکې ده زما په شمول هر استاد هر سرښوونکي دا قسم کړی دی چې سرانانو څخه به موږ خانوزۍ جوړوو د سرانانو څخه به خانوزۍ جوړوو چې زموږ اوس هم دا دې زموږ ټول مسؤلین ناست دي باټې نه ولو خدای نخواسته به اضافه خبرې نه کوو په ټول بلوچستان کې موږ 12 کیمپه یو دا زموږ د کیمپو مشران هم دلته راغلي دي په ټول بلوچستان کې د تعلیم د نګاه څخه د امن د نګاه څخه دغسې پرمختللی کیمپ نشته نه دومره زده کوونکي شته یوازې د دا غازي امان الله خان د علي لیسې زده کوونکي 1200 تنه دي چې په دې کې نیمه یې نجونې دي نیمه یې هلکان دي دا په زده کړه بوخت دي دا په یوه کیمپ کې نشته چې ټولې لیسې ټول سکولونه یې سره یو ځای کې نشته نو دا زموږ دپاره د خوشحالۍ ځای دی بیا هم چون خبرې نه اوږدوو پروګرام مو لنډ دی
ځکه په آخریني کې بیا د مشرانو ته ځینې پروګرام لرو د زده کوونکو ته به نتایج اعلانېږي د همدې مشرانو په ترو باندې به ورکوو بیا هم د ټولو راغلو مېلمنو کور ودانۍ وایو دغه مېلمانه چې راغلي دي تاسې مېلمانه چې راغلي یاست تاسې ته د ډوډۍ بندوبست به هم کړی د ارام به کښېنئ د پروګرام تر پایه تر شیبو پورې راسره ننداره کوئ بیا هم زه ستاسې کور ودانۍ وایم کومو دغه مشرانو چې زموږ سره حلاج نجیب الله درېمزي صاحب عنایت الله کاکړ صاحب عیسی روشان صاحب زموږ سره کومه د قربانۍ وعدې اعلان وکړئ دا په ډاډ درته وایي چې تاسې کومه قرباني زموږ سره کوئ هغه به انشاءالله ستاسې او د رسنیو په وړاندې نن اوس هم زموږ سره د ډیوي راډیو خبریال ستوري مخکې ذکر شوله د دنیا نیوز خیبر نیوز د سرانانو پریس والا دا ټوټل راغلي دي انشاءالله د هر څه چې زموږ سره څوک وي هغه به موږ د رسنیو په وړاندې باندې کوو کور مو ودان خدای پاک مو هر کله راوله بیا هم د دغو مشرانو څخه دا هیله او غوښتنه لرو چې زموږ د تعلیم دپاره او خصوصا هغه هلکان چې د 12 صنف څخه فارغېږي په پاکستاني یونیورسټیانو کې دوی ته زمینه د یونیسیار او حکومت پاکستان د خوا څخه زمینه مساعده شي چې دلته تعلیم وکړي او د حاجي صاحب د علاج نجیب الله درېمزي څخه دا هیله ده چې یې خوا ته دا زمینه مساعده کړي نور مو وخت نه نیسم مننه خدای مو شاد او آباد وکړي